با ادب با ملاحده خوتیار باچا صاحب او د هغه ښځه را روانه نریچا باچا صاحب او د هغه ملکه حسن را روانه ده او تاسو ټول ورته ترتیب کښېنئ خزا ای خدای راځئ هوښیار ودرېږه کږې سترګې دې نیولې دي باچا صاحب باچا صاحب معافي بیوقوفه رحم علی جنا رحم خیر د سترګې کږې دي پرېږده ته پکې ړانده کاڼه برتي کړي دي نو په باچې کې به هر قسمه سړی ساتي دا پکارېږي کېنه باچا سلامت تا چې ما ته هغه تاج محل یاد کړی و نو آباد خو دې نه کو تاج محل به آبادوم خو دا مې د نیکه آبادي ده 100 کاله وشو د دې نه خو تللی نه شم اوې دا به بوځه ځان ته وې سترګې دې کږې دي مه ګټې وه سم وخه به بوځې سم وخه سترګې خو داسې هم کږې دي کسان جل کې شته اجاوو تاوې به سم پانسي کا حاجي ښه دا یې ورغلم راځئ دا باچا صاحب غوښتي دی راځئ باچا صاحب حاضر شو یې ودرېږه دا به بوځه چاته وې بېخه راته وشه ته خو جیلیانو ته به بوځې وې ای ته مولا دې په سترګو نابینا کا ما ته به بوځي مه وه ملکې آریا ته به بوځي وه ځکه چې دې ګرمي ډېره کېږي باچا سلامت ډېره مننه دوی ته خپل حکم واوروه په دوی حکم دا دی چې دوی دې پانسي کړی شي باچا صاحب رحم د څه رقم چې کوم وخت کې خداګانې کولي نو هغه وخت کې م سوچونه نیو چې اوس رقم رقم نشته پانسیګان ته تیار کړی شي بوځه بوځه زندان ته د باچا پلار نریچا د باچا نیکه نریچا د باچا زوی نقش قلم باندې نورالله دربار ته تیر کړي دي د بادشاه زوی دربار کې حاضر دی د ملکې هم زوی دی یم بادشاه سلامت حاضر کول شم چې دا قیدیان په دې حاضرې محفل کې څه کوي محفل کې څه کوي ته خو ګرځه او سیرت چکر په اصولو وخه ویم دوی هغه ګناه کړې ده او په هغه ګناه کې دې زه پانسي کوم کومه ګناه کړې ده باچا صاحب کومه ګناه کړې ده ویم چې څومره مولۍ چې پر دي باچې وړي دي او په میلو او په منډو کې خرڅ کړي دي او په دیوال کې یوه چرګه نشي خطی بیا یې پټه کړي یم ملکه حسن او د وخت بادشاه یعنی زما پلاره د دوی دپاره سزا څه منتخب ده ما خو د پانسۍ حجر ورکړی دی امدادها او بادشاه وخت رحم پې وکړه رقم په دې کې نه کېږي هغه وخت کې دوی ته پته لګول پکار وو چې دا ښه دي او که خیال باچا صاحب رقم وکړه واړه بچیم دي په دې خوله ولې داس کېده چپ کې رقم وکړه باچا صاحب چپ کشر باچا به خبره کوي څوک هم دي زویه زما حکم دا دی چې پانسي کوی ما د غوړو په کړۍ کې واچوه او پکوړې ته جوړې کا باچا صاحب هم د پکوړو نه به دا پانسي ښیي ته وایم پاڅه ځای کې کښېنه ملکه آریا ستا دا زوی دا فیصله ټیک کړي زما د زوی خواهش دی پوره دي شي دوی دې د غوړو په کړۍ کې سره کړی شي ورشه ملازم اعظمه دا کسان چې کوم دی د کړۍ چکې په سرکه د پکوړو په شان ورشه باچا صاحب هم رقم وکړه واړه بچیم دي باچا صاحب باسا رقم وکړه باچا صاحب بوځه باسا باسه اوزه زما بابا جانا د سلطنت د وخت بادشاه او زما مورې د دې سلطنت عالیه تاسو سره یو خبره کوم وکړه حکم دی د رای اظهار دغه دی
ویم چې په موږ په دې عوامو باندې دا ګراني لږه نور هم راټیټه کړو. دا خبره دې غټه وکړه. همدې سره به زموږ سلطنت ته دغه پیدا حاصله شي چې کم کسان غریبانان دي هغه به مړه شي او چې کم مالدار دي د هغو نه موږ ته سرمایه حاصلېږي. د حکم تعمیل دې وشي زما بچې راتلونکي باچا دی لکه انشاءالله چوخیار دی. انشاءالله. ډېره مننه عالیه صاحبه. دا کوروانې خو بیا راغی. باچا صاحبو خو تاسو په غریبانانو باندې داسې راټیټوئ که نه نو بس ما درته نن نه دا ملازمت پرېښوده او دا باچاحت خو زما د پلار و. تاسو دې په زور قبضه کړی دی. ستاسو حیثیت د دې و دا ونیسئ ځان سره او واپس په دې ځای ته دی. ګستاخ بېادبه دا تا څه وکړل؟ دې پانسي کړی شي. باچا صاحب رحم وکړئ. باچا صاحب په غریب عوام باندې رحم وکړئ. ګینې خدای پاک په نه تپوس کوي باچا صاحب. بس خاموش ودرېږه. لاس کېږده او دې پانسي که. دې بېره به یې پرېږدو. زمونږ زوړ ملازم دی یو پیره هم وکړه ودرېږه په خپل ځای. ببوزي وخه ستا حیثیت د ببوزي برابر دی. کېنه بلډ پریشر دې مخې جوه. ملازمه جی جی سواری تیاره ده. تیار راځي راځئ راځئ راخیږئ. زما دې خپې ته لاس کېږده. ورېږه جي صبر وکړه. خوشا تشکر راخیږئ جي. په مزه مزه په دې بټۍ مو ګرځوه. ځه رعایت لاس اوچت کا. ملازمین ولاړ دي جي. السلام علیکم. باچا صاحب دا رعایت تاسو ته مخاطب دي جي. ملکیاریا رعایا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کار ښه په ایماندارۍ سره کوئ او د دوی اجرت باچا سلامت ډېر زیات شوی دی. خزانې ته ترې نقصان دی د دوی اجرت نیم کړی شي. ها ویم چې کار کم دی که نه د شپې ورځې کوې او که کوم سړي پکې انکار وکړو نو په ایمان چې پانسي کوم هم سر ته قلم کوي. د پانسۍ اډر به پېښېږي. السلام علیکم. باچا سلامت د انارو باغ ته چکر رات. د حکم تعمیل دی وشي. کینې جي. دا ته ووایم ملازمه جي چې دا باغ ویله سپیر دی. یاره جي سپېره باندې چې تاسو په خلکو باندې راټیټه کړې ده نو اخر خدای پاک خو به هم د ستاسو باغ له جوړ ورکوي. دا خو نه سمه خوځوه. بېادبه غلی شه. دا د رعایا په نیتونو کې فرق راغلی او چې په نیت کې فرق راشي هغه سلطنت د تباهۍ نه څوک نشي بچ کولی. او دا ته ووایه که چې تل داسې کوه موږ سره زه موږ د راز یو څو خبرې کوو. ښه ښه ورځه باچا سلامت راځئ. یم تا ته یاد شي چې ما ورته ولاړ یو که نه او په دې باغ کې هم انار خوړل په پټه باندې او د مینې خوږې خبرې هم کولې. او कुरकुड़ बच्चे डारे वाले تپس पे नखल खंदल मकावा मड़बा में के दसपोग में खोरे मड़बा में के दसपोग में खोरे मड़बा में के खंदल मकावा मड़बा में के दसपोग में खोरे मड़बा में के दसपोग में खोरे मड़बा में के
سالونه د مخ بهر کړو د سور سالونه د مخ بهر کړو د سپوږمۍ د څوارلسم ښکاره شینا مړ به مې کې د سپوږمۍ خورې مړ به مې کې د سپوږمۍ خورې مړ به مې کې ما ته په وړو سترګو کتل مه کوه راغه مې کې زما جانانه راغه مې کې باچا صاحب دا راسونو تبیله لګي ها ستاسو نوم دی جان دا ته وایه چې دا اسونه دومره خوار ولې دي یاره باچا سلامت داسې کار دی چې بل ته پې کارونه زیات دي څنګه به کارونه زیات دي نو بس پیسې راته نه میلاویږي نو موږ به د خوراک په سر لکه باچا صاحب د ده دا مطلب دی وي زمونږ بچي په خپله ناټې دي موږ به اسونو لسه ورکوو ها دا نه داسې سهار او ماښام ولا شپږ تورې اوړه راځي او پاته کسه خوري باچا سلامت د دوی په بچو باندې او په دوی باندې دی 3 ورځې ډوډۍ بنده کړی شي او هغه خوراک دی دې اسونو له ورکړی شي د حکم تعمیل دی باچا سلامت څه سوچ کې سوچ دا کوم چې وزیر مل دی چې په هغه تخت په څوک داسې کینو په هغه تخت په ښه قابل سړی کینو او زما د زوی نه بل قابل نشته ستا زوی خو نه قابل دی او نه د هغې لایق دی څنګه لایق نه دی دا اوس یې څنګه مشوره درکړه چې ګراني به راولو د ګراني خو به راولو دا خبره ټیک ده خو دا د هغې قابل نه دی زما زوی قابل دی که هغه د کېده نه زه سره د خپل زوی دا باچایي درته پرېږدم باچایي مه پرېږده وایه به علم خو په یو شرط څه شرط زما زوی ورته تیار دی دا 3 اشرفې دي د یوې به اوس راوړي ښه د یوې به بیا راوړي او او د یوې به نه اوس او نه بیا راوړي بس صحیح ده زما زوی دا کولی شي باچا سلامت ما ته منظور ده ځان سره دا ملازم بوزه راځه ملازم اعظمه ورشه ګورې باچا ته مې پاتې رانولې اوس پې پته ولګي چې دا هوښیار دي او کوکمقه دي زما زوی دی هوښیار دی الله یې پکې خیر واچولی کي امین السلام علیکم وعلیکم السلام ما د یوې اشرفې اوس راکه نو څه اوسه ویم اوس راکه نو څه اوسه اوس څه پښتو کې ته لګیم اوس راکه اوس خو نشته یار نه ماله به اوس راکوې دې اوس غواړي نو اوس ولا ورکمه نه ورکوم ولا دی راکې اوس وای دا بس که کنه څه کې دا د باچا صاحب زوی دی پرېږدی پرېږدی نو موږ څوک چې د باچا صاحب زوی دی راځه اوس په بیا چانه والو راځه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام ما د یوې اشرفې بیا راکه بیاسي د یوې اشرفې بیا راکه بیاسي دلته دا ته څه ګړې وړې یې جیم د یوې اشرفې بیا راکه بس نه نه زه بیا ورکوم ولې بس مې کتې راځه راځه دا دی باچا صاحب زوی دی خفه نه شې او جیا راځه راځه دې بیغه باچا راځي دا څه کومه کلی یاره د وخت شهزاده صاحب کو زما منې که نه نو دا نه اوس او نه بیا پکې بیا پرېږدی نه نه ویم داسې کار دی که نه ویم باچا سلامت رانه چې کوم دی دا دغه راکړی یو ترې کومه او بس رارسېده را یو مو که راځه السلام علیکم وعلیکم السلام دې خوا تشریف لږ راوړی جی جناب ما د یوې اشرفې نه اوس او نه بیا را سو انډه پکار دي نه 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 اوس او نه بیا چرګه در نه 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 اوس او نه بیا راکه دا سیدا تا خو زه بیخي لیونی کړم نو اوس نو بیا داسې ویم نه اوس او نه بیا راکه وای جلاله تخته کې نه بیا بچو نه به بیا دې تخته باچا سلامت پاسه خپې دې نورې په محل کې خوېږي ورنږدې ده خیره زوی ته مې څه پاتې دي دا مې پخواني سټایل کوم سړیا کېنه کېنه باچا سلامت السلام علیکم وعلیکم السلام سلام باچا سلامت دا شرفې والا ما خو دومره والو خوړل
چا په دچکي ویشتمه چا په کوتک والم تا ته خو ما ویلي وو ملکې عالیا چې ستا زوی نه قابل دی د هغې تخت او بېوقوفه سړی دی نو سودا دې راډوړه نه ملکه حسن خلکو ډېر ووالم د دې خدای لاس پات کا زما په بچي څنګه لاس پورته کو اوس به څه کوو دا وزیري بچا ته حواله کوو په دې باندې به لږ سوچ کوو باچا صاحب خو د دې وزیرۍ تخت تاسو ما لایق ګڼئ نو دا اشرفۍ تاسو ما ته په حواله کې او دا شرط ته زه پوره کوم شاباس اس په ډالو ډول چې ته خو خپل چتې کړې ستا لا دومره حیثیت نشته باچا صاحب خیر دی یو ازمیخ را باندې وکړه خو زه پکې ناکامیابه شوم بیا به ما درته دا هر څه پرېښي نه ازمیخ پې وکړه خو که ناکامه شو نو سر دې قلم کا بالکل ما ته شرط منظور دی ورکم ویا ورکه وکیله د یوې به اوس راوړې د یوې به بیا راوړې او د یوې به نه اوس او نه بیا راوړې صحیح ده باچا صاحب زه ورغلم ورشه او ته په بوزه واخه راځه ته د دقې لایق یې ډېر ووالم ښې وکړئ د سړي زامن یو ته د باچا زوی او په تی لاس سوځو نو تا ته سړی نه وي 2 hours later. باچا سلامت یو عرض وکړم دوه خو وکړه دا ټوپۍ هم ډېره خیره ده چې دا دوبیله ورکړم نه دا د پخوانۍ زمانې نه پاتې شوې ده دا چې کوم دوبي انځلې ده هغه شپږ سوه کاله مخکې مړ دی او دا بیا انځل نه غواړي او په دې کې زړې آتمای اوسېږي با هوښیار با ملاحظه د باچا دربار ته د ملازم حاضر کړی شي باچا صاحب ستاسو د حکم تعمیل مې وکړو دا والی ستاسو د یوې اشرفۍ هغه اوس چې کوم دی دا سموسې ښه او هغه بیا هغه اشرفۍ جي هلته یوه مدرسه جوړېده نو هغه مې هغې کې ورکړه ما یې دا به مې بیا په کار راشي او نه اوس او نه بیا هغه هلته کې یو ډمه ګډېده هغه اشرفۍ مې په هغې ته په حواله کړه ما وی دا مې نه اوس په کار ده او نه بیا دا قابل دی د وزیري ده ته حواله کړه حواله یې کوم ورته حواله کړه ورته ښه نن نه پس ته زموږ وزیر شوې ښه دي ښه د وزارت ټول دارومدار به پتای زمونږ وزیر خاص یې ده د حکم تعمیل دې وشي باچا سلامت دربار ته حاضر شو بس د باچې په تخت باندې ناست دی وزیر باچا صاحب غلط شوې تا ماله د باچایۍ سیټ راکړې د وزیرۍ نه دا هر څه ما ته واپس کا کښېنه هلته د دې سلطنت د نوي بادشاه حکم د جاري کړی شي زما لومبنی حکم دا دی چې زه ظالم باچا په دنیا باندې نه منم او چې څوک ظلمونه کوي غریبانانو حق وي د امیرانو مرسته کوي نو داسې باچاګان دي لکه دا کوم چې اوس ناست دی دا باچا دې پانسي کړي شي حکم تعمیل دې وشي وای بیا بابا